نیمه های شب است و جوانان سرگرم بازی کرکت. این مسابقات شبانه کرکت که زیر نام جام رمضان در ولسوالی علی‌آباد برگزار شده است، در آن 25 تیم از ولایت کندوز به شمول ولایت‌های همجوار اشتراک کردند و به مدت 15 روز ادامه خواهد داشت. دا تورنمنت بل نور کلونه ان شاء الله په ډیر ښه شکل سره پای ته رسیږي. مسئولان هدف از برگزاری این مسابقات را توسعه کرکت در این ولسوالی و شناسایی بازیکنان مستعد می‌دانند. د دې تورنمنت کې دغه لوبډلې چې کومې دي د کندوز ولایت ولسوالیو او نږدې ولایتونو څخه لوبډلو کې ګډون کړی دی. دا لوبډلې لوبغاړو شپني لوبو سره بلدتیا او همدارنګه د غوره لوبغاړو په ګوته کول دي تر څو هغوی په راتلونکي مخکې لوبه کې اشتراک وکړي. مسابقات بعد از ادای نماز تراویح برگزار میشه که نماز تراویح ادا میشه. بعد از این مسابقات برگزار میشه که در این حدود امسال ما تقریبا حدود 25 تیم از ولسوالی علی‌آباد و از ولسوالی‌های همجوار و از ولایت کندوز در این تورنمنت ما اشتراک کرده و ما کوشش ما است که ما بتونیم به مثل سالهای قبل امسال هم میزبانی خوب کرده بتونیم از این تورنمنت. افتتاح کرکت بازی کرکت جام رمضانی را داریم که در اینجا مرکز و ولسوالی ها تیم ها به میزبانی ولسوالی علی‌آباد برگزار میکنند. یعنی می تحکیم رقابت بین مرکز ولسوالی ها و ولایت های همجوار است که در یک فضای خوب امنیت تامین می باشه. اینا میان با همدیگر رقابت میکنند. برخی از بازیکنان برگزاری این تورنمنت را برای رشد و پیشرفت کرکت در این ولایت مفید دانسته و خواستار برگزاری بیشتر چنین مسابقات در سطح این ولایت اند. دا رقم تورنمنټونه چې کله په کندوز ولایت کې د شپې لخوا جوړیږي د ځوانانو لپاره ډېر یو ځانګړی خدمت دی چې بعضې دوستان یې کوي او دا دویم کال دی تقریبا چې داسې تورنمنټونه په لار اچول کېږي او دې کې ښه پلیران معلومیږي د هغې نه مخکې ځي او واقعا دا ډېر ښه اقدام دی. داسې یو معیاري لوبغالی چې په هغې کې موږ وشو کولی چې د شپې د خوا نه لوبې وکړو. دا خو البته د ځوانانو کوشش دغه ځای جوړ کړی ده مګر معیاري نه ده او یو معیاري لوبغالی باید ولري چې هغې کې د شپې د خوا نه لوبغاړي وشي کولی چې لوبې وکړي. کرکت یکی از بازی‌های جذاب و دیدنی است که طی سال‌های اخیر نه تنها در ولایت کندوز بلکه در سایر ولایت‌های کشور نیز رشد چشمگیر یافته است.